سختی ور سره وکړل شي چې اقوس پاتې نشي. دی وخت مارس کو یو کاروایی د مسلم شریف حدیث دی ورکی دویم روایت دی وګد د برای بن عازب رضی الله عنه. دی وخت کې دی بنده تا د نیک بنده چې وو د جهنم مخامخ راوړل شي ورته دی نه د څه وګوري اگر جهنم ورونه ورته په نظر راشي هغه سخت دی د برداشت ونه کړی شي را سر واړی دا هغه مړی که تاسو کتلی د همدې سکرات الموت ځنکدن مرحلو کې مخ ګرځي خو ازمون خلک بیا پلان کې ته کتب دې چاته ګوري نه دی وخت کې دغه حدیث مطابق دې ک نیک عمل دغه جهنم ورته مخامخ راوړي وایي نه دې چې ورته وګوري ته مخ تاو کی ورته دا ستاره پر تیار شوی وو خو مبارک دي شه تا هغه اعمال وکړه چې نن ته به دې ته نه ځي ستا به ځای به ورته یو بد عمله کافر ځي ورته جنت مخامخ راوړي دا یې نه دی ورته آو مبارک دي چې ستا داسې روستې ته راوړي. بیا د دې نه پس د ده دا روح په ښه طریقې سره د جسم نه وویستی شي او بل د علیین نه فرشتې راغلي دي. علیین یو مقام دی د اوو اسمانونو د پاسه هلته نه فرشتې راغلي دي. د دې روح هغه فرشتې وصول کې د بره نه کفنونه راوړي دي خوشبودار جنتی خوشبو والا هغې کې راوړي څنګه چې دنیا کې جسم ته مونږ کفن ورکوو غسل ورکوو دغسې د هغه روح دپاره هغې خوشبویانو والا کفنونه راوړي دي هغې کې بند کې مخ په وړاندې روان شي. دغه د کافر د مرګ تذکره کول نبی علیه صلات وسلام دې ته هیبتناک صورت کې راشي بیا ده ته اول نمبر کې جنت مخامخ راوستی شي ورته دا یې نه یو ته ګوري ها یې نه ورته دا ستا لپاره تیار کړی شوي وو خو بدبخته ته هغه اعمال وکړه چې اوس ته دې مستحق نه یې چې دې ته لاړ شي جهنم ورته مخامخ راولي دا یې نه سختې مرحلې مخامخ راشي اوس به ته دې ته ځې نه مخ وګرځې دغه وخت کې برداشت نشي کولی. بیا ده ته خطاب کېږي ای خبیث نفسه راوځه دغه روح په دې وخت کې د بدن کې د فرشتو نه منډې وهي منډې دې ته ځان په لاس نه ورکوي لکه یو مجرم چې د قانون محافظینو ته ځان په لاس نه ورکوي کله یو ځای ته تختی کله بل ځای ته دغسې دا روح په جسم کې په منډو شي په تیښته باندې شي منډې وهي د فرشتو ته ځان نه ورکوي اخر کې دا روح دا فرشتې راونیسي زوره باندې پرې راوباسي په زور. او حدیث کې راځي یو صحابي دی د خپل بچي دا هغه سخته بیانوي چې بچی دې وخت کې را سخته څومره زیات را علما د هغې مثال ورکوي لکه مالوچ دی لامده دې کې دا غنو والا ازغو والا بوټی بند کې په زور کې بیا دې غنو والا بوټي د زور کې ور وباسي دې وخت کې د مالوچ ریزه ریزه کېږي دقسې د دې بنده دا رګونه دا یو یو رګ هم دقسې ریزه ریزه کېږي پرې وباسي او سخته بیا د مرګ خو هسې پخپله دومره ده یو کس د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي د مرګ سخته څومره ده. عیسی علیه السلام خو معجزه وه مقبره باندې روانو یو قبر ته ودرې ورته قم باذن الله د الله په حکم سره پاسېږه هغه مړی ورته را پاسېدو چې کله را پاسېدو ته تپوس کې عیسی علیه السلام وایه که نه د مرګ هغه سخته څومره زیاته وه ازایقه څومره سخته وه دی ورته وایي 1500 کاله زمانه شوي دي چې زه مړ یم 1500 کاله زمانې نه پس زما په خوله کې د مرګ هغه تریخوالی اوس هم موجود دی دا دومره سختې والا او چې بیا د بنده سره سختي اختیار کړی شي نو بیا خو هغه زمونږ ذهن کې نه راځي الفاظو کې نه بیانېږي چې بیا به څنګه انسان بیان کړي. دې وخت کې دا روح د ده نه په سختۍ سره راوباسي انتهایي سختۍ سره. دې وخت کې سجین یو مقام دی د اوس ځمکو د لاندې د هغې نه بدبوداره څښا ټاټونو والا کفنونه راوړی شوي دي هغې کې دا روح رابند کړي. بیا دلته اسماني فرشتې هم راغلي دي علیین والا سجین والا هم راغلي دي خپلو کې جګړه د لانجه ده هغوی وایي مونږ یې بره وړو دوی وایي لاندې وړو بد عمله دی نیک عمله روح بره ویوړی شي د اسمان دروازه ورټکولی شي څوک دی پلان کې دروازه ورته کولاو شي دی چې کوم اسمان باندې تېرېږي هغه خوشبویي د فرشتو باندې ورځي هغوی وایي دا څوک دی لکه دا نو خوشبویي ده څه ده ورته جواب ملاویږي پلانکې د پلانکي زوی په ښه نوم سره دی یادېږي پلانکې د پلانکي زوی نن د هغه روح فرشتو راغسته علیین ته وړي هغه فرشتې ورته دعا شروع کړي دا د نیک عمله روح بره علیین ته ویسي د برای بن عازب رضی الله روایت کې راځي تر دې حتی ینتهی بها الی السماء السابعه اوم اسمان ته رسولی شي
فیقول الله ورته وفرمایي ولیکئ عمل نامه د بنده زما په علیین کې د دې نه پسې واپس کړي ځمکې ته فإني منها خلقناهم ځکه چې د دې ځمکې نه ما دوی پیدا کړي دي ومنها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى د ځمکې ته به واپس کړم دوباره به د دې نه د قیامت په ورځ راپاسو دغه روح هلته دی اوس علیین کې د دې جسم سره د تعلق قائم شي تعلق که تاسو ګورئ د انسان باندې دوه حالت راځي مسله د زده کوي یو حالت د موت یخي ویخ دا روح زما بدن کې دن نه دی حرکت کوي